پرون مردان میډیکل کمپلیکس هسپتال کې یو افسوسناک واقعه داسې راغله چې د فالج اټیک یو مریض ته شوی و او په هغه کې چې کوم رګ مضغوطه بند و هغې کولاوېدو دپاره چې کوم انجکشن پکار وي د هغې نوم الټیپلیز ریټیپلیز یا ټنیټیپلیز په دې نومونو باندې راځي نو هغه ته هغه د هسپتال نه میلاو نه شو او بیا د هغه تکلیف ډېر شو هغه بیا پېښور ته ریفر شو چې ما پسې کورنرینګ وشو او زما د ترزي باندې فالج اټیک وکړو موږ د کمپلیکس هسپتال ته لاړو دا کلنې واقع ده دا پرونه بیگانه واقعه ده مونږ ته یو ستنو لیکله هغې ډاکټر به وي سټور والے سره میلاویږي سټور والا نه راکوله دا هغه ستنه کوم چې فالج والا پوري ته وروي نو خو دې وایي کنه چې په هسپتال کې موجود وګړي نو انجکشن هغه ته ولې په وخت میلاو نه شو یا مریض لیټ راغلی و یا اویلیبل نه و انجکشن یا یې ورکو نه دغه خو د حکومتي یا د اډمنسټریشن خبرې دي زما د وس کار نه دی خو د فالج چې کوم د شروع نه کوم داسې علامات چې هغه لا فالج شروع شوی نه وي خو داسې علامات چې انسان ته دا اندازه کیدای شي چې کیدای شي ماته فالج شوی وي بل دا چې کوم د دې علاج دی دغه انجکشن یا نور داسې هغه په 4 غنټو کې دننه پکاري کو د 4 غنټو د دې وینډو پیریډ نه مریض بار شي نو هغه علاج بیا څه فایده نه کوي بلکې د فایدې په ځای نقصان کوي ځکه چې کوم لوتړه د وینې په دې رګ کې جوړه شوې رګ چې بند کړي نو هغه مضبوطه شي کلکه شي بیا کوته د انجکشن د 4 غنټو نه پس ورکې نو هغه رګ شلولی شي نو چې لږ وشلیږي او وینه بهر راوځي مضبوطه نو هغه خبره ډیره نقصان طرف ته لاړه شي نو کم داسې علامات دي چې د هغې نه تاسو د اندازه کیدای شي اول خو چې فالج چاته کیږي نو د مخکې نه پکې څه نه څه کوشته موجود وي لکه یا د بلډ پریشر ناجوړه وي یا ورته پته نه وي چې زما بلډ پریشر دی یا د شوګر بیماري یا د ګردو بیمار وي یا وجود یې غټ وي بدپریزي کوي یا سګرټس کوي یا خانداني داسې مسله روانه یا په وینه کې غوړ سیوا وي نو داسې صورت کې یا عمر سیوا وي لکه د سړي عمر چې د 45 نه واوړي یا د 50 نه دغسې د زنانه عمر چې د 55 نه اوړېدلی نو دا مریضان د فالج او د هارت اټیک ته ایکسپوز وي دا خطرناک وي بهرحال علامات داسې وي چې هغه ټیم کې انسان ته دا نه لګي چې ګینې ماته فالج دی یا راته فالج شروع دی یا راته کیږي داسې وي چې خپې لاس پې درون کیږي اوده کیږي پې لاندې غورځېږي پوره یې نشي اوچتولی دواړو خپو کې چې کله طاقت دغه کیږي نو هغه چې کوم طرف ته فالج روان وي هغې کې طاقت لږ شان کم وي چې روانېږي خپه ځان پسې راکاږي بیلنس یې ګډوډي سترګو نظر یې تت کیږي سترګې پې تورې کیږي الفاظ د خبرو کولو چې کوم دغه وي هغه خبرې ته ورانی جاړې کیږي الفاظ ته غلطیږي پوره خبره نشي کولی یا مات ټکي وي لکه خبرې کنورسیشن صحیح نشي کولی داسې ټول دا علامات چې کله چاته راشي یا اکثر دا چې کوم انګل دی د خولې لکه دا خولې یو طرف ته لږ نشان کږه شي چې بل انسان ته ګوري هغه ته وایي لکه ستا خو دا چې کوم د خولې د جامې دا دغه دا لږ یو طرف ته دی نو دا داسې علامات وي چې دا تاله دا انډیکیشن درکوي چې زر تر زره ځان هسپتال ته ورسوه او په یو سی ټي سکین کې ټول هر څه معلوم شي چې فالج روان دی یا کېدو والا دی نو په دغه صورت کې په وخت باندې علاج کول لږ آسان شي باقي څو پورې چې د انجکشن خبره ده نو دا د دې قیمت ډېر زیات وي عموما زموږ خلک دونه وس نه لري چې په هغه وخت کې په نیمه ګنټه کې یا په 20 منټه کې دننه دا انجکشن په پیسو باندې را پیدا کړي ځکه چې موږ دلته مریض ته د 200 روپو ټیسټ ولیکو نو د هغې دپاره هغه وایي چې یاره که د هسپتال نه مفت وشي ښه تاسو ته د ملکي حالات معلوم دي د خلکو دونه طاقت نشته نو په کار حکومت ته دا دي چې دا انجکشن په هر هسپتال کې پرووایډ کړي ځکه چې د شوګر علاج هم مریض په خپله کوي بلډ پریشر علاج هم مریض په خپله کوي د هر څه په خپلو پیسو باندې نو دا یو انجکشن چې دونه ضروري ده او دونه د ایمرجنسي په کار ده چې دا دونه په وافر مقدار کې موجود دي د فالج دونه ډېر مریضان دي چې په هر کور کې یو مریض دی او د فالج داسې یو بیماري ده که په وخت علاج ونشي په دې 4 غنټو کې دننه اول خو مریض غریب داسې حالات دي داسې روډونه دي داسې ګاډي دي داسې رش دی چې مریض د سره په 4 غنټو کې یو غټ هسپتال ته رارسېدی نشي بیا دا بدقسمته مریض چې هسپتال ته راورسېدو نو کم از کم د دې حکومت او د هسپتال دونه ذمهداري جوړیږي چې د مریض ته د انجکشن په وخت باندې پرووایډ کړي چې هغه ته فالج چې کم نقصان کوي کم د ټول عمر معذورتیا چې کم ده د هغې نه مریض په دې کې بچ کېدی شي خو دلته له بده مرغه بیا داسې وي چې که مریض راومرسي نو بیا انجکشنو ته نه ورکوي یا نه میلاویږي یا د حکومت د طرفه پرووایډډ نه وي زه په دغه خبرو نه پوهېږم چې ولې نه شو ځکه زه په دغه هسپتال کې په خپله کار نه کوم خو دونه پوهېږم چې د اګاهۍ په طور تاسو ته وایم چې خیر دی خپل کوشش تاسو کوئ چې مریض ښه نه ښه هسپتال ته زر تر زره راورسوئ چې په دې وینډو پیریډ کې چې دا کم 4 غنټې دي چې دې کې دننه وي لکه مطلب چې مریض په 3 غنټو کې کم از کم راورسي ځکه چې 1 غنټه بیا په انجکشن پیدا کېدو کې هم لګي او نیمه غنټه بیا به لګېدو کې هم لګي نو چې د 4 غنټو کې دننه مریض را رسېدلی وي هسپتال ته
چې د فالج د معذورتیا د ټول عمر د معذورتیا نه بچ شي.